یو خبره ته کومه وایه. چې زه څه کوم صحیح ده. بس ته پې سره پاکه وه بېغمه شه. او که نه زه پوه شوم ها. پې زما کارونه به ته پې زور در سره وکړم. لږ وکړه زه پوه شوم. یاره سخت دی سي زیات. ملګريه ها. اوسپنه ګوره قیمتي اوسپنه ډېره قیمتي ده. یاره نوزي مړه پرېږدې راځه راځه چې مخکې ځو مخکې ځو راځه مخکې به چا ځو. د خدای مسلمان چاته ونه وې نه نه زما داسې کار مې کړی دی زما خو یارې. بله اوس تلم شیرپو ته ښه. زه روان وم او په موټرسایکل باندې ها. او پیاده یو هلک روان و ملګريه ښه. دې خو ګوره په موبایل یې خبرې کوي جینۍ سره ښه. سړک په غاړه نو بیا؟ لاسونه مې ترې وتښتو ووایم منم دې زه چې ځو چې خرڅ کړو ما سم خرچه نشته دی. کپړې مې تا چې بله ورځ غوا پټه کړه تا نه پکې ما سره راکړه یاره بس هغه غلطي رانه شوې در به کړم زه چې ځو در به کړمه سترګې هسې پټې راځه چې ځو مخکې ځو. هله دا قراقور استاد راغی. قراقور استاده I love you. هلکه ما ته ولې نه وایي خو ته خوښ یې که نه تا ته یې وویې. نو د خدای مسلمان ته لږ دې ته خو لږ وګوره دا څه دي دا خو د سرو زرو خارو ده دا ته نه پېژنې. نو زه څه وکړم چې خارو ده ویم ظالمه چانس دی د ده تره چې کوم دی د دې تره که نه هغه بهر ملکونو نه چې څومره پیسې راځي زکاتونه څومره فنډونه راځي د هغه په لاس تقسیمېږي دې غریبانان ورکه ډېر د کار سړی دی ویم لاس کې والا. نه نو د خدای مسلمان دقلته خو ته بېوقوفه انسان چې دا زه لاس کې علمه که نه ته په ایمان ووایه قبلې ته مخ کوم زمین د مشرانو هغه متل دی وی په دنیا کې په درې شیزونو اعتبار نه کوي یو په ښځه یو په اسو او بل په مړزو دا سړي ته ورته وګوره نو خو زما خبره واورم رشته اوس وکړه واده اوس وکړه هغې نه پس ولې زهر ورکړه مړه او که نه مهنګۍ ته ګوره ویمې ظالمه ورته وګوره لخته ده لخته. وی خدای زما توبه ویم څه توبې وباسې ویم پنځه واړه ګوتې به دې په غوړو کي ما تا ته څه وویله دې سره رشته وکړه که ما ته یې ویلې ما اوس بوتله ځان سره. ویم د خدای مسلمانه چارلي ویم زمین د مشرانو هغه متل دی وی کله کله مې دا وخت داسې مجبوره کي د کارغه بچي ته وایم چې ته بازي ویم سوچونه پې مه کوه ویم زما عمره خوشحاله به بس مې مرګيه داسې کار کوو صلاح پې کوو ښه راځه راځه چې ځو. شرمونه مې شرمو چې د علیشه په دیوار څه کې علیشه ए हवा हवा ये सब पता दे यार मिला 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 दे. خدای دې د اوپره شونډې خوري ریکا ناګانم خو چې راګانې په شان وي که نه یارې میلادي او خوا میلادي په دې دیوال څه کوې زړه له هوا ورکومه وورکړي نو خدای دې سره خلاصه که ورشه هغه پکې شته په بوځې روانه ځان دي وه نو په دیوال باندې وسوړله کوزه ښه ورغه ترو راکوز مې که په قلارو راځه خدای دې بېخته سخالي شه وباسه هغه نوم د باندې اثر غورځولی دی خو چې دا نوم چا کېښودو نو څه شي دې جوړ راشه راشه شابه کېړی مې راخشترولي دا پښتو که ویلول اوس په دیوالونو مه کښېنه اوس خو د دې علاقې زه مالدار سړی شم چې څه پنډونه برمول کي مال یې رالېږي اوس په تا پسې ښه ښه رښتې راځي ښه شابه راځه لورې رښتې به ښه راځي هو دا حیا لږه کوه که نه وګورې چې حیا نه کې په دیوالونو کې نه د مخ سره مې ښه ده شو پوزه یې داسې شوه لکه به زه به تا ته اوس څه ویم که څه ویم نو بیا سوشل میډیا والا وایي بې ګوخرې وي خلکو پسې خبرې کوي راځه شابه څوک یو خادمه ها ماماد بیا راځه رادن نشه تره مې نشته کور کې نشته دی نه د خدای یو شکر دی چې د ایمان سوال مې کړی وي هم به خدای قبول کړی وي راځه چېرته کښېنو یو څو ښکلې خبرې به وکړو شکر دی چې نشته د شکر دی چې د مینې خبرې خو ماما ته وکړو د دې نه بله ښه موقع نه میلاویږي خو دې له رالمه من سبا نه بل ورځ اختر دی او اختر خو دی ما وایي چې د دې لاس ناف ترې راکړي چې بنګړي دله راوړمه پیزار دله راوړمه نور داسې لږې رالږي ما له یو جوړه جامې راوړه ساپټیر راله راوړه کیړی هم راله راوړه او دا بیک هم راله راوړه او ښه مزېدار چې څه وي هغه مه ما او دا راته رښتیا ووایه ما ته له غوږ کېده رښتې ده پسې ډېرې ځي راځي که نه هغه تره دله دې چا له مې ورکړي زه زمان او څوک خدای ته برباد کړه ته ما ته ده ووایه چې زه کور یم ته څنګه دلته راځې
اوس پورې خو تاسو موږ ته سپک کتل بلا باندې ته سپک کتل مور باندې سپک کتل خو چې پیش وې چې ربانه ماته پنډینګ شروع لري نه هر سړی به راځي او ډېر بیخ تولید وباسه خو چې دا سپیرو نوم په چا کېښودی شي نو خپې په ځمکه بیا نه لګي زه خو بیا هم مخکې راغلی بیا هم راغلی یم سترګې ګوره مه بدلوه داسې کار دی اوس چاړورانه شي داسې شرمونه زه نه ورکړم شه بوځه او دا یې کوم ښایسته دی د هغې پیټۍ موږ به ګډ پالو ډبې وګورئ او ستا د خدای را د میزیل په شان پوزه خوري کې چې هر یو خپل ته به ته راشي ورسره به ناستې شه بوځه ډېر بد کې وکړه خدای م ته سرونه خلاص کړه یا الله دې شرم نه به زه کله خلاصېږم یا ومنله ښه چې په دنیا کې الله پاک هر څومره خلک پیدا کړي بالکل دا خو ده السلام علیکم دقه دي کنه وعلیکم السلام خیر شه السلام علیکم وعلیکم السلام خیر شه یاره خیر دی جی دا د ده د رښتې خبره م کوله مونږ یاره دا جنین خوښه ویلي نو ستا څه خوښه ده مونږ یاره هلته څوک شته هم نه شرمونو تاسو ما ته ته وویل تاسو له حیا هم نه درځي دا چېرته چرګان دي یا څاروي ماروي چې په لار کې به جوړ ټولو کې خرڅ پکې یاره عزت یاره جینو الله ډېر ښه شي خو دې چا کېږي دا ډېر بې سړیتوبه دی ته نیم شرمې که نه نو یا لکه نو غلطي رانه وشوه خیر دی جي نو زما دا واده ډېر ضروري دی او که نه یاره نو ستاسو یو بل خوښ نه دي یار زه یو کار خیر صفا خبره کوه یا دا داسې کار وکړې ګوره دا رشته چې ده دا د لارو کوڅو نه ده زموږ زما نوم اکبرې دی چې له چا نه تپوس وکړې را به شې او بس مطلب کو چېرته دوی لیک شوي خو بس زه به یې وله ورکړم صحیح ده سبا راشئ تاسو ټیک ده جي بس څوک نه و ما ځکه ویل چې غلطي وکړه پېژندلی نه دا دې څه وایي زه راځه الله دې ښه کړي زه ګوره چا سره واده نه کوم راځه باپو کړی چرګې راځه ګوره علیشه ورېرې اوس چې دی ته په خپل حسن باندې غرور کوه ستا تر مالدار شو اوس په زه تا له ښه ځای کې رشته کړم ها خو ګورې پرې دیوالونه مه کړه ښه نورې دا رښتیا وې ونو زه دا د دروغ نه پوزه نه دی خدای نور هم ماکو جوړ کوي رښتیا دی د ما اسسټایل دی اجازت دی او راځئ علیشه بچی تو پاس السلام علیکم پروره دې څنګه وعلیکم السلام وعلیکم السلام کینه خیر څنګه شه نور خیر دی خیر دی بس تاسو ډیر راخو چې ما وې د پروره د اسبې نه لیدلې او ملو بشوته زه تاسو ډېر ښه پېژنم اوسه پورې تاسو ما پورې خاندل چې نسمنو ما خو چې پیښه چې بارمونه ماته پنډینګ شروع شو احسن اوس ته تورورېز ویم هم دار چایم د ماما هم ما زمونږ مخه زړه وینه ده او مخه دغه ده خو دې له راغلی ما ته وې د هلک ته لا سبق هم وې درمې شوي دی او ستاسو د دینه ده خو د خپل وی مونږ سره وکړو دا زړه وینه ده او خپل وی په خپل وی باندې ښه داسې کار دی ته ماته دوی که نه د سره خلاص شي تا چې را کچر رومال د ځان نه تو کړی دی که نه نو ماشومه ته لږه حیا وکړه او کنه تا چې را کچر رومال د مرۍ را تو کړی دی نو تعالی یا پکاره داسې شرمونه به زه ورکوم کو خیر دی کو دا پته مالي بدلېږي دا خو هېڅ خبره نه ده زر کاره کې مې در کوم د اوس نه ستاسو دا اندازه ما ډېر بدي شي ما را دوکړو باجو والا نه دي روسته چې کله زه به سره رښتې شروع کړم تاسو هم راغړم ښه ځې ورځئ بس ځې وخت مه خرابه شه به ځې مګه ور راکړې بری نه زه شرمونه غوړه ورکوم دا د دوی لباسونه علیشه دې خوا راشه پوزه دې ښه ورشه چېرته ښکلې رشته را نه ده که نه څومره عمر دی کم از کم ما سره دې 10 کاله په کور وشو خو چېرته ښه رشته معلومه ده چې علیشه لور مې ورته واده شي ورشه شاپه ورشه هغه ټلیفون باندې ورشه ورشه راځه مه شرمېږه راځه مړه دغه مخامخ کور یې راځه ته خدای مسلمانه ویم زمین د مشرانو غمتل دي وی کله چې یو رشته ستا خوښه شي که نه نو بیا به استخاره کوې که نه یاره نو ما درته څه ویل چې وضو ټیم مه ضایع کوه او ماشاءالله ډېر ښکلی ښکارې د خدای مسلمانه نو ما بیا خلک سکر بابا که راځم که نه او زه څنګه ښکارم ته خو مرګي داسې ښکارې که نه مست نه مې وه مړه راځه مړې راځه علومو ته ټیک شو نه بس ته ورشه که نو ور ورسې صبر وکړه ور ورته وایم یار سنت طریقه ده نور خو زما ګوره د رور نه رور دی د ماما نه مې ماما دی ګاونډي مې دی ما نه ستر پرده نه کې خو ور ورته وایم سنت طریقه ده دا یو مغازي چې تا ته یې غاړه کېښودی دی 2 روپۍ سړی مې ځئ ما ګاونډي دی ما ها راځه ته ته ما نه د خدای مسلمانانو شرمې ما ته وې راځه یاره که نو اواز یې وکړه راځه که ته راځه مړه ما سره یې راځه دا جو ډېر سپک خاندان دی ته پرېږده راځه مړه راځه لار وکوئ راځه دروازه بند ماشاءالله زه چې ورځو راځه هغه دی ناست دی دروازې نه خو پوره دا ټک دروازه جوړه شوې علیشه زور کوه که نه راځه السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام
یاره دا بخیر د څومره ښایسته ښکاري دا د سپینې جامې انسان دی 15 وخته مونځ کوي ذکر اذکار کوي روژې ثوابي روژې هم نیسي او چې روژې هره میاشت ځي جی جی چې علي ماته سر مینځه جی ولې دا زه ډېر ښه پېژنم ښه پیژنې ښه راغه دی صرف کته پې بدله ویم دا دومره غټ غل دی چې دوی په روانه کې چرګه نیسي او ته ماته وایې داسې وغسې خبره وایي ولې د خدای مسلمانه خو ته د اړو ټیکهدار یې که نه نو د اړو ټیکهدار زه هم تېر شم یوه میاشت پس پیدا دوران ختمېږي ځان پېکه په قلار کې تا غله تا به یو توړه خلکو له ورکړو شل به یې پټولې ټولو تنورونو والا سره تا خبره نه وکړې ټیک ده زه که نه؟ یې پېژنم نه او نو څه ډاکټر نفس پسې کې بچي ماته وایې ګلکار سره به کار کوي ټاکسي به تاسو زما خبره هر واورئ څه چې کوم که نه خو دې غل نه ورکوم تاسو زه څه نه راوستم مه راکوه، مه راکوه. یاره زما خبره وکړه داسې کار دی مخکې هر څه کول اوس ما تاسو ته څه وویل دا دومره ښه انسان دی نه 15 وخته مونځ شکر دی کوي چارې پرې ورکېږي جورابه خورېدي شي دا زه چې په لاره روان وم نو دا ما چېرته د ګل میلې ته چیرې کې بوتله چې تاسو ماته راشه دله دا ورکړې دا د هغې زور وباسه هغه هم د ته چپ چالي ته چپ ته ما ته صرف ده ووایه چې دا جینۍ راکې او خو نه خدای شته که نه ویم چې دا نور د سویل له طرفه م رغوږي که نه نه در خو ته ډېر مجاله خو د ماړه کې ترس نه دی ښه یو بل یې خوښ هم دي که نه خیر دی ویم زمین د مشرانو هغه متل دی چې زمین ورسره مینه شي نو هغه تښتي خو دولت دی خو ژوندون دی خو جانان دی ته غم مه کوه ته راځه زه تا پوهه کوم لار کې په راځه لار کې نه یې ځان اړه مه چکه جانان او مانان دا خبرې ته راځه وځې ته شرموز راځه دی ته راځه ویم ته هېڅ غم ونه کړي دلته زموږ د کلي یو میا صاحب دی که نه هغه چې څه فیصله وکړي هغه هر چا ته منظوري مړه چپ که مړه ته خو چپ که نو څه چل دی یار نو ما ډېر بد کړي چې ستا په خولې زه باور کوم مړه ویم دا رښتې دومره اسانې دي مړه خیر دی دا پکې راځي زه چې ځو یاره نه ځم تاسو بصیره د خپل خپلوانو سپکو ډوتو نه تنګ شم خو چې کور ته ورشم نو یو به راغلي علیشه ماله راکې بل به رایي علیشه به زړې رایي لکه د مرغۍ په شان ساتمه اور کې دې نه زه کو خپلم ته تنګ السلام علیکم وعلیکم سلام مرده کې څنګه چلې څنګه چې ویم زه خو په کور ته تللی نو کور کې نه وو نو حجرې ته رالم ما ته پته ده ځکه خو زه پوره راوتښتېدم که نه دماغ را دی خپل خپلوان خلک چې څنګه یې اورېدلي دي چې رپار مونږ له دته کې پنډینګ شروع شوي دي او له شلوپې والا دي بس هر یو راځي علیشه لاندې او علیشه باندې د علیشه نه خبره نه باره کوي خبرې له خو زم رالم که نه چې دا علي شاه رشته راله راکړي ګوره مردکیه نو یو څو ورځې مخکې به راغلی وي که نه نو ته زما سم خوښې بس هم تا نه به در کړې وه ملک صاحب د دې وجې نه راتلم ټول سپک ټاله را روان وو نو زه سړی راغلی ښه ټیک شو دا خو داسې کار وکړه مردکیه اختر نه پس دې مور راوړې که نه چې بس تاره کویدنو کړو او واده به بیا انشاءالله دا غټ اختر نه بعد کوو صحیح ده بس انشاءالله زه به مور راوړېږم صحیح ده زما نوم هسې پیدا کېږي او زه چې بغیر ته بیا نه ما د خدای وي مقناطیس سره سړي د ځمکې تل نه هم دی وباسم چې سره د ما نه لګي ته ما کمزوري او ما د ځمکې د تل نه مرو دا خو زه تا د مستانو مردکي و دا به پسې هغه دغه د اور په چل بس سرې دواړه ما تاسو دا دا کړې زه ورشم ورته ډېر غټ کار وکړو ښه خوشحاله اوسئ دا بیا ملکه غریب دی زه دله به ورکو څه به کړي بس ورګې کو کنه بس کمزور څنګه چې ستا خوښه ښه سي ده مړ یار ته عجیبه سړی یار دومره مړه یار ته راځه میا صاحب دې بوزم راځه کاتره ګوره تا ته ما ته صرف ده ووایه چې تا هلته زه عزت له بوتلم خو بې عزته یې را ما خو د ټول دا رښتې دومره اسانې نه دي دا به زوی راځې زه چې زه میا صاحب له نو ته ورځو خدای مسلمانه په ګیره کې خو مې سپین راغلی له خدای به خیر کې ته راځه میا صاحب له ورځو نو مې ساتم کور دی دا دی او الکه السلام علیکم میا صاحب میا صاحب څنګه یې ښې ټیک ټاک او امیر صاحب ستړی مشي ستړی مشي او دا میا صاحب کهاني دی وته کوه وای بچی څه مسله ده د دې لږه خولې دې ماته شنو چې په مې وته نو ته ورته ووایه که نه داسې کار دی میا صاحب که نه خبره کوي بچی خبره کوي دغلته مې یو جینۍ خوښه شوې دی پوره کلي کې ماشاءالله ماشاءالله ها راکوي یې نه نه درکېدلې نو بیا نو ته دې ته دا میا صاحب دی نو خو میا یو خو پینو خو زمین دا کار وکړه ما دوی ته وویل ما زموږ د کلي دا مشر دی دوی چې څه فیصله وکړي نو هغه هر انسان مني بیا یاره میا صاحب محموده نه پروزم دا انسان معلوم خو واره مقرودا او دا خبره لکه د مقدار خلې نه چې کوم دی په وخت باندې وباسه کنه پورا مسله وایا دا سړی نوم سړي څه مسله دا سړی ولې نه درکېو د دې ځای ملک دی هغه اوشر زکات پیسې هم چې ورکوي او بهر ملکونو چې کومې پیسې میسې هم راځي هغه سړی ها پغلا مغلا چې پیسې ولیدیو یاره به دا ته پته نه لګي خو یې انشاءالله یو میاشت دوران یې دی میا صاحب د دوی دا کار وکړي ستاسو به ډېره مننه اوس زه هلته کې لاړ شم یاره که راسره لاړې نو ښه به انشاءالله زم د سره یو
او زما خبره نه یو دا بالکل لکانی کل خبیو او ان شاء الله درکې به د حق نه یو بس ټیک ده زه مې تاسو دې پوښتنه خدای شته کنه چې داسې ګپ دله جوړه مګنه میا صاحب چې په دې لکه کې به داسې ګپ تر چاودو درکړی ځکه خو تاسو پسې رالوځئ چې زمیا صاحب نه وخت کېږي بس ما نه پکې نیمه سره کوي د قانون مطابق بس ټیک ده راځه راځي چې وځو راځي راځي خبره ما ته وکړې ګوره میا صاحب ګوره خواري به کې ګوره محنت دنده دې زور ورکړه پتا به شي په خدای به شي د سړي کار وکړه کار بدل کوم مکمل ګارانټي سره یو وای د نور بچیا واه دا دې خوشاله سره مسلمانه زه ته چې مور ته جمع دی دا واه ماشاءالله ژوند دی بچی په دوا کې په دوا خو رنګ مکنه په دوا دا غي په دوا رنګ الحمدلله میا صاحب چې سوي خبره منل کېږي الا دقه دي میا صاحب دا دی میا صاحب دا څنګه اکبر دی او جوم دقه دی اکبر د خپل ور دي دغه بلا ده بس بیغه ما شه ته کنه خج ورزي ورستا خپل کار کوي وسه مو سمارت موږ د سره نه ورځو نه من بدل کې ولاري تاسو چې دغه شاته ودرېږي حق نه اوس په د کار کوم او د قانون مطابق وظیفه میا صاحب ګوره کار وکړه پوخ کار وکړه علیشه ورېرې هېڅ غم ونه کې ښه ښایسته کپړې هم دروالم ګیټار هم دروالم راځه شبه راځه ناوخته کېږي شبه هر څه به دروالم راځه السلام علیکم اکبریا وعلیکم سلام یا صاحب څنګه یې خیر جی ټیک ټاک ټیک ټاک زه کول در روانم خو چې مخې راغلی یو خیر خو میا صاحب د دې نه د تخم قنه ملاویږي او چې دې ګن کپ لیکم خراقول دی نو زال ولې نه کوم میا صاحب خیر خو کنه ته داسې څه سوچ کې لاړې تا ما ته څه ویله اکبریا ما وی چې تاسو سره رښتیا وکم یا او دا رب ورېده دې ما راکې یو ډېره نیامېله ته مې ګوره چېرې مواد یې اورېدلي دي نو خپل اوقات هم تېر شو خدای دې نه کړي داسې چلې میا صاحب چېرته زه او چېرته ته ما ته ووایه چې اسمان او ځمکه چېرته شوي دي یو ځای شوي دي ولې نه یو ځای شوي دي څنګه یو ځای شوي دي په کومه ورځ یو ځای شو هغه ورځ به قیامت راشي داسې کار دی میا صاحب خفه کېږه رانه ما موږ ستا د خپلوۍ قابل یو خفه رانه نه شي نه مرګیا دا مې کار کوي ښه ملکه مو سره خو په مینه اخته دی او که خو چې اسکې خو چې کور ته واپس شم چې راباندې اوس کومه اکبریا لږ سوچ وکړه کنه یو نه بس ما پې سوچ کړی را دا دې څه وایي زه بس اسم نه زه ورشم میا صاحب تاسو ورشئ سلام علیکم. زه ورشئ وعلیکم السلام اورې خو چې د پیسو یې اورېدلي ورېرې په تاسو تا ته څوک ګوري نه هغه پنډینګ ته ګوري او هغه نور مواد ته ګوري چې دا به موږ ته ملو شي راځه مرګي سړی روان شو راځه میا صاحب څنګه چل شو زه د خوشحالۍ خبره ورته ووایم کار وشو موږ شی مړو ما نه رانه کړم تاسو له بیا څه درکیو